زما بیک سایډ تاسو کتای شئ دا د وادي کمرانې او د دې هغه اړخ چې کومه اواره علاقه ده دلته سدو وایي دلته شکولۍ وایي بیا پسې ډبه ډېرې فونګې د دې هغه اړخ ته بیا پیټو دره ده بیا چې کیمرامین صاحب تاسو مخامخ چې کوم بلډینګان ښکاري دا د ملګره سیټي ده د دې نه اخوا چې کوم سنوفال دي هغه ښایسته غرونه ورته راواخله کیمرامین صاحب بیا چې پسې برم څو ورځې حاصلې میدان خال نامکمل نقشه تاسو په ویډیو کې ښکاري او د دې چې کوم هغه اړخ ته دی بیا پیټو دره ده او دا ټول یو کونسل فونګې دی او د دې چې کوم بیک هغه اړخ تاسو کتای شئ چې دا شاته کوم هغه اړخ تاسو ګورئ دا وادي تالاش دی د ډېرې بې شمېره علاقې پر دې نه مرۍ جوړېږي اسلام آباد کې جوړېږي که د حکومت ورته خیال شو دا په سیاسي مقاماتو کې شامل دی خو د حکومت چې کوم وسایل دي هغه په دې ونه لګېده السلام علیکم پروګرام پښتو پوینټ سره جي او رحمان تاسو سره کلی وي قدرمن دا وخت زه په کمرانی ویلي کې یم او دا چې کوم کمرانی وادي تاسو کتای شئ ښایسته باران شوی دی او موږ راغلي یو نو زه به کوم زموږ د کوم کلي دي هغه هم درته ښیم چې کمرانۍ په کوم ځای واقع دی دلته څو ګروپ راغلي د دې په هسټرۍ به نن خبرې کوو نو کوشش کوو ټورسټ هم راغلي بره څه ناڅه خلک راغلي دا ډېر بهترین سپاټ دی زما شاته تاسو کوم دغه ایریا ښکاري دا ته ملګری ده او زموږ کیمرامین صاحب ته هم موږ راغلي جمعې ورځ ده ډېر ټورسټ راغلي او سره زه خبرې کوم راځئ موږ سره تاسو پته د کمرانی وادي او بهترین وادي ده او د حکومت په سترګو نه انتهایي فنا ده نو ډېر زیات حکومتونه دي چې د خوږ وطن 15 کاله وشو خو په دې وادي کمراني باندې چام کار دی اوسه پاتې ونه کړو نو زموږ یوه هڅه ده او زموږ په دې ژبه یو ښایسته ډاکومنټري تاسو به ډېر زر تر زره د خیره څه په پښتو پوینټ ګورئ نو موږ نو دا دي چې کوم دا علاقه چې تاسو کوم ښکاري دي دا تاله وادي تالاش ده نو په دې زموږ خصوصي خپرونه تاسو به ډېر زر تر زره په پښتو پوینټ ګورئ دا وخت تاسو کتای شئ زموږ تک دی تک کمراني چې کوم ماونټین دي کوم غرونه دي پای کې زموږ روان یو دا وخت تاسو کتای شئ زما دې اړخ ته چې کوم دی دا تالاش دی دا بانډګۍ ده چې بیا چې څو نوم دی شمشي خان دی مختلف علاقې دي هغه اړخ ته او دغه سایډ نه مو ته بانډګۍ چې کوم چک پوسټ دی هغه نه یو روډ راختلی دی کمراني ده ډېر په اسانه تاسو راتلی شئ او بل روډ چې کوم دی یو دا وادي شکولۍ چې کومه شکولۍ علاقه ده زموږ کومه ذاتي چې کوم کلی د هغې نه ورته ګډ سټیشن څخه یو روډ راختلی دی که د دې چې بل کم درېیم روډ دی نو هغه د جیل خوا چې کومه ده د هغې نه یو روډ راختلی دی بله ټاپ ته زموږ سفر روان دی تاسو به ډېر زر تر زره ګورئ او هغه به هم په دې ویډیو کې تاسو نه ښیم قدمون زما بیک سایډ تاسو کتای شئ دا د وادي کمرانې او د دې هغه اړخ چې کومه اواره علاقه ده دلته سدو وایي دلته شکولۍ وایي بیا پسې ډبه ډېرې فونګې د دې هغه اړخ ته بیا پیټو دره ده بیا چې کیمرامین صاحب تاسو مخامخ چې کوم بلډینګان ښکاري دا د ملګره سیټي ده د دې نه اخوا چې کوم سنوفال دي هغه ښایسته غرونه ورته راواخله کیمرامین صاحب لږ راشي جي نو تاسو کتای شئ دې سپاټ ته موږ نن راوختو دې ته وایي وادي کامراني ډېر بهترین سپاټ دی سیاحتي مقاماتو کې شامل دی خو بدقسمتي دا ده چې د وطن 15 کاله وشو دلته څوک رانه نه دی دا کوم د ټوریزم کوم سپاټ دي اعظم سره ډېر ښایسته دي په لوړ دیر کې خو پته نه حکومت پرې خاموش دی ښایسته ځایونه ډېر بهترین ځایونه دي خو کار پرې ونه شو نو چې دا موږ ایکسپلور کړو او حکومت ته ږدو او ډېر بهترین علاقه تاسو کتای شئ او دا تاسو کتای شئ بهترین د دې نه مرۍ جوړېږي اسلام آباد کې جوړېږي که د حکومت ورته خیال شو دا په سیاسي مقاماتو کې شامل دی خو د حکومت چې کوم وسایل دي هغه په دې ونه لګېده بدقسمتۍ ده تاسو کتای شئ دا میداني علاقه ده بیا د پاسه دا ښایسته د غره لمن ده او ډېر بهترین ماحول ډېر زیات خلک هم نن راغلي ټورسټ راځي خو دلته چې کوم د ټوریزم چې کوم فیسیلیټي دي هغه نشته اوبه نشته او نور چې کوم د ټوریزم کوم سود او سامان دغه دلته نه میلاویږي نو ښکته به بازار ته پسې ځي کم از کم 15 شپږ اووه کیلومتر لار به ته وهي یا به تالاش ته ځي او یا به چمنګرې ته ځي